دې موبایل خلک غرق او تباه کړل. قسم دې خلک یې غرق کړل. اومې زموږ طالبان غرق کړل او اومې عوام الناس غرق کړل. دې موبایل کې چې کم ګندونه نن خلک ګوري، کم ګندونه توبې وباسئ. قسم دې زه نن د دې موبایل نه چې څونه یریږم. د نیکۍ کارونه پکې شکر دې شته. که چا سره پې د دین خبرې وکړي، د مسئلې تپوس وکړي، ښه خبره ده. که یو میموري کارډ دې پکې واچو او څوک پکې د دین مسایل زده کوي، ښه خبره ده. که څوک پکې د علماو تقریرونه اوري، بده خبره نه ده. که څوک پکې نعتونه اوري، بده خبره نه ده. تلاوت او قرات پکې اوري، نو ښه خبره ده. خو دا کم دي دا خلک، دومره پوټې میموري کارډ او د 50 او 60 فلمونو نه ډک کړي. 50 او 60 فلمونه او بربن فلمونه کشر کلم تباہ و برباد کر. خدای ته وګوره د دې بچو تربیت وکړي. موبایل ولا مور کوي، دا موبایل د لاسم بچی تباہ کړل، غرق شول الکان. دا ماشوم مخکې ورځو کې د پلار روانو، یو ماشوم مې ولید، زه پې پوه شوم چې هغه ته ښځه ګډېده په موبایل کې. مې د بچې دلته راشه، لاول خو ویرېد. مې دلته راشه تپوس ته نه کوم چې راغې دومره غټ موبایل ورسره و لکه د بالغ عمره. خیر ما خو لږه مبالغه وکړه، دومره موبایل ورسره و. مې بچې دا کوم ځای و؟ وی دا راله پلار اخیستی دی. مې ته ډایرکټر صاحب یې که سیکرټري صاحب یې او که ته وزیر اعظم صاحب یې او که ته څه مفتي چې خلکو له مسلې جوابونه ورکوې، دا څه لګر دی؟ وی دا راله پلار اخیستی دی. مې پلار دې ډېر بېوقوف دی، پلار دې هوښیار نه دی، قمقل دی چې ته په ګن باندې اخته کړي. ماشومانو سره موبایل کټ کې به پروتي ماشوم او په اوړي کې به په سر صادر اچولي. مور ورته وي بچې سر و صادر لرکه، ګرمي ده. نه مورې سر مې خوږېږي، تبه مې ده. تبه یې نه ده، په صادر کې دننه فلمونه ګوري. د نن زمانې دا ماشومان دوی پی ایچ ډي کړې ده. دا دومره هوښیاران دي که نه د دې موبایل د لاسه. مونږ له په موبایل چل نه راځي، والله دوی په هر څه پوهي دا واړه واړه پوټینې پوټینې. مهرباني وکړئ قرآن ته دا بچي کښېنوئ. موبایل د لاسه مونږ ته به ټیلیفون وشي، اکثر به ټیلیفون وکړي څنګه بس هلکه دوه خبرې په موبایل کوه، خیر الکلام ما قل ودله. ټیلیفون به وشي، مولوي صاحب څنګه؟ ښه یم. طبیعت دې څنګه دی؟ ښه دی. بیا څنګه؟ بیا هم ښه یم. نور څنګه؟ نور هم ښه. طالبان څنګه دي؟ ښه دي. بیا څنګه دي؟ هلکه بیا هم ښه دي. هلکه داس فضول خبرې نه دي. وخت خپل هم ضایع کړې ده، بل پیکج یې پکې چولي که پیکج یې چولي په یو ګنټه په یو 4 روپۍ باندې په 5 روپۍ یو ګنټه 2 ګنټې خبر. وخت ضایع شو، لار برباد شو. یو شوار اوس په 15 او په 10 روپۍ وخت تباه شو د دې موبایل د لاسه. دا وخت خدای دې له درکړی دی. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. الله وی د مور د ګېډه مې ویستلې، هېڅ نه خبر نه وی. جعل لكم السمع وجعل لكم السمع، دا غوږونه مې دله درکړل دې دپاره چې ته پې په موبایل ګانې اورې، دې دپاره چې ته پې سندرې اورې. اول ابصار سترګې مې دله درکړې دې دپاره چې ته پې تصویرونو ته ګورې، ته پې بربند فلمونه ګورې. او زړه مې درکړه دې دپاره چې ته غلط خیالات او تصوراتو ته فکرونه کې نه دې له نه. لعلکم تشکرون، د دې نعمت قدر وکړې. په دې سترګه قرآن ته وګوره، په دې زړه کې د قرآن الفاظ کېده او د قرآن معنا پکې کېده، او په دې غوږونو د الله قرآن وره، دین پې وره، د دنیا ضروري څیزونه پې وره. نو موږ صاحب دغه دی بالک ناست دي او خبر ته به یې ډډه والي، او ته به وې چې د پیر صاحب نه وظیفه اخیستې او تسبیح اړی، او منځ کې په موبایل به چا سره لینک برابر کړي. داسې ده که نه ده؟ جیلی به په کور کې دننه ناست دی په موسله د پاسه او سر به یې پټ کړي. مور یې وایي مراقبه ده، منځ کې بل چا سره لینک سیده کړي. قسم په خدای قسم درته خورم په دې جومات کې چې د موبایل د لاسه د دنیا د حیا کورنۍ لاړې تباه و برباد شي. د خپل بچو تربیت وکړئ، او که تربیت دې ولو نه کو قرآن ته دې کېنهودل، تباه به شي بچي دې ګورئ. غرق بچي چې تربیت ولو نه کې، بیا نه پلار پېژنې او نه مور پېژنې. پلار به نه پېژنې او مور به نه پېژنې. یو بادشاه تېر شوی دی، د کسرا د فارس بادشاه پرویز نومو، د پلار نوم یې هرمزو، د نیکه نوم یې مشهور دا نوشیروان عادل بادشاه. زوی یې پیدا شو، خو د زوی تربیت یې ونه کړ. نیازبین یې وساته، لکه دا موږ چې څنګه بچي نیازبین ساتو.
ګوره چې اوس نیازبین وساتې بچې نیازبین وساتې نو د هغه نه پلار بیا پېژنې نیازبین یې لوی که میوې به یې وله راوړی جامې به یې وله راوړی هغه زمانه کې اسونه اوس به یې ورته ودرول بچې بس هغه نیازبین لوی شو که نه بیا پلار څه پېژنده مور هغه خبیث څه چل وکړو هغه په خپلې میره مور باندې مین شو میرې مورې شیرین نومو په هغې باندې مین شو اوهو پلار یې وی په ده زه څه وکړم دا خو ما خو د تربیتو نه کسو شو او دا دومره خبیثو دا پرویز دا کسرا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپږمې هجرې نه پس د حدیبیې نه پس بادشاهانو ته خطونه لیږل یو بادشاہ ته خط لیږه د ایمان درخواست بل ته خط لیږه بل ته خط لیږه نو یو بادشاه و هرقل هغه ته خط ولیږه هغه زړه کېده خو بادشاهي ته اطلاع په هغې ویارېده خو هغه هرقل بادشاه د پیغمبر علیه السلام د هغه خط دومره احترام وکړو چې د اتي د غاښ ډبې یې جوړ کړو د اتي غاښ قیمتي وي او په هغه ډبي کې د نبي علیه السلام مبارک هغه خط بند کړو او پټکې به یې وو پخوا خلکو به پټکي وال او تاج به یې په سر و نو هغه د حضور پاک خط په هغه پټکي کې او په هغه تاج کې ځان سره ګرځاو ایمان یې راونهړه لیکن د حضور پاک د خط احترام یې وکړو او دې کسرا پرویز ته چې کله خط ورسېده نبي علیه السلام ورته لیکلي چې په ما ایمان راوړه نو خط یې وشلاو ریچې یې کړ او غصه شو حضور پاک ته چې اطلاع راورسېدله نو خیره یې ورته وکړه اللهم مزقهم کل ممزق خدای زما خط یې وشلو دقه رنګې دي رسوا کړې او ته یې ذلیله کړې او ویشلی هغې د پاسه څه چل وکړو یو دوه کسانو هغې له چړې ورکړې دوه مخیدې چړې او هغه چړې یې د زهر و اوبې وله ورکړې او پولیس یې ورسره ولېږه وی تاسو لاړ شئ او پیغمبر علیه السلام ته ډېر په سپک نظر او دا بادشاه په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې د امریکې باچوي یا د روس بادشاه دا سپر طاقتونو په هغه زمانه کې خدي ما ته خط رالیږي او ما نه مطالبه کوي چې زما دین ته راوړه شا به یې لاړ شئ هله به راځئ چې په دغه چړو یې ووهئ په دا چړو به یې وهئ پولیس یې ورسره ولېږه خو دا چلو کال ته حضور پاک خیره وکړه چې سپېره زما خط ته ولې وشلو ایمان راوړې که نه راوړې خط ته ولې وشلو نو الله ورسره څه وکړل د زوی خو تربیت نه وکړې زوی په ښځه مین شو په شیرین باندې دا پلار پې پیو چې دا چل خو به کوي نو پلار یې دا چل کړی چې کوم مخصوص الماری وه هغې کې په یو بوتل کې زهر بند کړي زهر او د پاسه یې پې لیکلي چې دا دارو دا د قوت باح دپاره مردانه طاقت دپاره تریاق دي هغه ته پته وه چې دی که چې دی په ما املا وکړه نو دی خو به د ما الماری لټوي نو پرېږده چې ما ملکي خو چې دی م رانه جمدی خو پاتې نه شي که نه مرګ نه پس وله لته ورکم الماری کې شیشې ښودې وه او دا زوی دی اوس هغه خو نیازبین لوی شوی دی د هغه تربیت خو نه دی شوی که نه تربیت ونه شو نیازبین لوی شو نو څه شی ته جوړ شو انسان ته جوړ نه شو زما د قسم په خدای وي قرآن بدن انسان جوړی د پیغمبر تعلیمات بدن انسان جوړی او چې د قرآن او د پیغمبر تعلیمات در سره نی نو بیا بدن سخوندر جوړیږي خفه کېږئ ما بیا بدن انسان نه جوړیږي ګن بدن جوړیږي خلک د یورپ صفتونه کوي ما یورپ ما ته معلوم دی ما ته پته ده خلک یورپ کې ازادي ده ما ته یو سړي په خپله وي څه موده مخکې ما ته وی مولانا صاحب یورپ خو ازادي ده پکې ما وی او ازادي به پکې درته بلکل ملو شي تا ته خو خفه کېږه مه خور ته به دې ازادي ملاویږي ښځې ته به دې ازادي ملاویږي مور ته به دې ازادي ملاویږي لور ته به دې ازادي ملاویږي زما یو دوست لندن انګلینډ کې ما له راغی ما ته څه تپوسونه کول نه ما د عادت دی د شي معلومات کوم هلکه هلته څه حالت دی ما ته مولانا صاحب ډېره زیاته ازادي ده د خلقو په مخ کې د سړي ښځه او د سړي لور دا به الک سره خیږي دا مې بوای فرینډ دی الک دوست مې دی دا مې ګرل فرینډ ده دا مې جنۍ دوسته ده دا پټه دوستانه نه د دې موبایل د لاسه نن دغه دوستانې شروع شوي دي هلکه ټیک وایم که غلطه وایم موبایل د لاسه د هلک او د جنۍ داس دوستانې روانې دي خو دا دلته پټې دي دا به ښکاره کېږي دجال ته زمانه نږدې کېږي رو د حضور پاک نه زمانه رو لرې کېږي هلته دا دوستانې ښکاره دي کولاو نو وی هلک په مخ کې به د ښځه پردي سړي سره موټر ته خېږي خور به یې د هغه په مخ کې خېږي د رور
لور به د پلار په مخ کې خیږي، مور به د زوی په مخ کې خیږي، او که ته ورته وایې چې ولې ځې، وایي دا مې دوست دی سیل لازم دوست مې دی، او که ته وایې نه به ځې در باندې رپورټ کوي پولیس ته، پولیس به راشي دقه کړی به راته دې لاسونو ته واچوي چې دا خو ازادي ده، ته کوه ازادي که ازادي به نه سلب کوې. نو هغه نه مې تپوس وکړو، نو هغه راته دا قصې کولې. نو ما ته یو ډېر غټ جومات دی او چې هغې له دا نیکان خلک منزله راځي جومات له، نو چې کم خلک متاثرین دي وي هغه مونږ ته پکې پته لګي. متاثرین څوک دي؟ یو سړی به راشي مازدیګر مونځو کې دیوال ته ډډه والي، پریشان ی هلکه خیر دی ولې خفې؟ یاره هغه خور مې دوست سره تلو، ما ورته نه به پولیس ته ټلیفون کړی دی را باندې اف آی آر شوی دی، او د لندن اف آی آر د پاکستان په شان بیا نه دی، مضبوطه خبره. بلو چې مازدیګر کته بل دیوال ته ډډه والې ده او دته غم پېښ دی. ملګري خیر دی، یاره هغه کور والا مې سړي سره تله او مې نه به ځې را باندې اف آی آر کړی او زستانې ته ځم، بله چې وکتل بل برجای ته ډډه والې ده. هلکه خیر دی، یاره هغه خور مې تلو ما ورته انکار وکړو اف آی آر کړی، بله چې مې وکتل ملا صاحب چې مونځ وکړو مصلي نه لاړ دیوال ته ډډه ووال، ملا صاحب هم متاثرینو نه شو، چل شوی دی. استاد جی خیر دی، یاره دغسې مسله ما ته هم پېښه ده، جنایت لاو ما منې کړه هغه اف آی آر کړی دی. یورپ ته خلک خفه کېږي او پسخېږي. قسم په خدای چې د یورپ تهذیب ته وګورم زم چې متیازې پې سړی د پاسه وکړي، د یورپ تهذیب ته وګورم د سړی پې د پاسه لاړې وتوکي، د ګن شکری پې د پاسه وغورځئ. ښځه هغه ده چې صرف ستا ښځه د قوم نه. الحمدلله 100% جنکۍ زمونږ د په واده په وخت کې پاکې دي که نه دي؟ ټول وایي الحمدلله. دا د چا برکت دی؟ دا د اسلام او د قرآن او د پیغمبر مبارک برکت دی. او نن په ټول یورپ کې دا د ما چیلنج دی، د واده په وخت کې انټچ پاکه جنۍ نشي پیدا کولی. ته دلته کې سرځه، خپله ډیوټي کوه، خپله نوکري کوه، خپل کلینیک ته ځه، خپلې زمیندارۍ له ځه، خپلې مدرسې له ځه، زړه دې جمع دی چې د ما حیا په کور کې محفوظ ده، او په هلته به ستا په مخ کې ستا حیا تار کېږي. تهذیب د مکې مکرمې وغواړئ، تهذیب د بیت الله وغواړئ، تهذیب د مسجد نبوي وغواړئ، تهذیب د محمد مصطفی وغواړئ، تهذیب د حضرت ابوبکر صدیق وغواړئ، تهذیب د خلفای راشدین وغواړئ، او تهذیب د اسلام او د شریعت وغواړئ. حیا دې پکې محفوظه ده. دا سهل دی. قرآن ته بچې کېنوه، قرآن ته چې قرآن ته دې کېنو د هغه نه به عبدالرحمن ابن ابي بکر جوړېږي، حالانکې دا مشرک و یو زمانه کې. د هغه نه به عبدالله ابن عمر جوړېږي، هغه نه به ابو هریره رضی الله عنه جوړېږي، د هغه نه به عمر فاروق جوړېږي، د هغه نه به حضرت عثمان جوړېږي. نو جناب خط دپاره لاړ، هلته زوی اخو دغه سخندر لوی شوی دی، زوی هغه خو تربیت نه دی شوی. نو په پلار یې مړه کړ، پلار یې مړ کړ، پرویز یې مردار کړ. چې پرویز سنگ مردار کړ، هغه میرې مور ته پته ولګي شیرین ته چې دا خو زما دپاره ارسو شو. هغې خودکشي وکړه چې دا خو زما دپاره لوی شرم دی چې زه به د زوی په نکاح کې ځم. هغې خودکشي وکړه، هغه هلته مړه شوه. دی راغې د پلار هغه ضروري المارو له راغی، هغه یې کتل، د پلار سامان باندې قبضه چوله، چې الماری کوډه وکړه شیشه پکې پرته وه. پلار خو ته زهر بند کړي، نو چې شیشې ته وکتل په هغې یې لیکلو چې دا هغه دارو دی چې دا والله یعصمک من الناس، والله یعصمک من الناس. نبی علیہ السلام چې مدینه شریفې ته لاړ، نوکر به ساتلی و، څوکیدار به ساتلی و، او ولې یهودیان دي، دشمنان دي. چې دا آیت نازل شو، هغې ته ویې زه اوس خپل کار کوئ، زما ذمهداري الله غشتې ده. چې الله د چا ذمهداري والي هغه ته څوک نقصان رسولی شي نه. دوه کسان چې هلته لاړل، په دې شا کې دلته کې چړو له ځای نه کړي، په واسکټونو په جامو کې په هغې کې چړې منډلې، چې څوک هم ونیوي ګرفتار شو، کلک ونیولی شو. حضور پاک ورته فرمایل وی تاسو چا را لېږلی؟ وی موږ صاحب کسرا را لېږلی یو، پرویز را لېږلی یو. وی پرویز سره د ښځې او د جوی مردار شوی دی، مردار دی، هلته کې مردار پروت دی. د بچی چې ښه تربیت وکړې، ښه تربیت پسې کېږي. زه دا نه یم چې ته پې د دنیا سبق مه وایه، کالج ته ولېږه، سکول ته ولېږه،
انجینیر ته جوړ کا، ډاکټر ته جوړ کا، او د دنیا یو خص افسر ته جوړ کا، خو ورسره قرآن هم ورته وښایا، دین هم ورته وښایا، اسلام هم ورته وښایا، شریعت هم ورته وښایا چې د دنیا د افسرۍ سره سره یو خشته انسان هم ګورې، انسانیت پکې وي. او چې قرآن د وطن نه دی ښولی، انسانیت په پکې نه. زمونږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه خبره کوله، وی زمونږ په علاقه کې یو سړي زوی داخل کړی په یونیورسټۍ کې، نو دا پلار یې ملاقات ته لاړ، نو خو د خامتا جامې به چولې وې، شلېدلې جامې به وې، شلېدلې کپړې به وې. چې ملاقات ته پلار هغه زوی پې وشرمېده، او دا پلار مې د شلېدلو جامو ته وګوره د خامتاو، دا هلکان به څه وایي، پې وشرمېده. ګوره چې انسانیت پکې وي. الحمدلله نن زمونږ په اسلامي کالج کې په یونیورسټۍ کې نیکان هلکان هم شته، ما ته پته ده، خشته خشته ګیرې پرېښې دي. مولانا اشرف صاحب الله دې په قبر انوار نازل کړي، د هغه ډېر لوی برکات دي نن په یونیورسټۍ کې. الحمدلله ډېر نیکان صالحان پکې شته، ډېر ښکلي ښکلي ډاکټران، خشته خشته ګیرې او خپل منځونه. مخکې ورځو کې یو ډاکټر له تللی وم، مازدیګر چې د مانځه وخت شو، زه لاړم هغه کلینیک ته، هلته کې یو جومات لمونځ مې کوو، چې مې وکتل بلا ډاکټران چې زه چا ته راغلی وم هم ولاړو. الحمدلله ډېر خوشحاله شم. نن سبا فضا بدله ده چې علماو سره تعلقي، مدرسې سره تعلقي، نیکانو سره تعلقي، هغه اثر پې وي. او بعضې ناپوهی، نو هغه چې هلکانو یې تپوس وکړه دا بابا څوک دی، هلکان خو پې پوهېږو میټیان، وایي دا زمونږ د میخو مزدور دی. دا مې شیخ صاحب د خولې خبره درته وکړه، او دا خبره د هغه یو کتاب دی خطبات حسن، هغې کې چاپ شوی ده. او هلکان خو پې پوه شو، دا هلک چې د چای پاڼې پسې لاړ، هغه هلکان یې پلار نه تپوس وکړو، وایي بابا وی دا هلک ته څه دی؟ وی دا مې زوی دی، یاد شوی مې دی. نو رالم وله چې لږ به ووینم ښکل به یې کړم. الله، او یو 2-3 روپۍ مې وله راوړلي، لږې پیسې به وله ورکړم، او لږ به ووینم. او ورته څه وایي؟ او ورته میخو مزدور وایي. نو هغه هلکان ورته بابا ویې خو چې دا زمونږ د میخو مزدور دی. نو بابا شنه غریب پښتونو، بابا ویې وکړه چې داسې تبر دله راوبروم چې یاد وساتې. ورته وی ټیک ویله د مور میخه ده، زه یې وله ساتم. نو میخه چې ساتې، نو که د میخې مزدور ورته وی، که سنډا ورته وی. لاهور کې جرنالیزم پرچه کې سوال راغلی و، هغه سوال جواب ډېر عجیبه و، نو بیا شایع شو، اخبار ته راووتو، لیکلي چې په نبي علیه السلام نوټو لیکې. نو چا هلکانو لیکلي چې کشمیر میں پیدا ہوئے تھے، کشمیر کې پیدا شوی. او چا لیکلی چې په مکه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی و، او میټرک پورې تعلیم یې په مکه کې وکړه، او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی دی. نن د خپل پیغمبر نه نه یو خبر. زمونږ حضرت شیخ صاحب ما قسم دی د هغه نه یو ځل نه بار بار اورېدلی دي، وی مدینه منوره کې ناستم، یو بار اطلاع وکیلو پی ایچ ډي لا والا ما سره ناستو، ما ته وایي چې برخورداره د کوم ځای؟ مې چې زه خو د چارسده یم. دلته څه کوې؟ یونیورسټۍ کې سبق وایم. څه سبق وایې؟ ما یې دیني سبق وایم. ویا ما ته وایي چې خلک سپومۍ ته وختل او ته په زړو پسې ګرځئ. وی ما ورته وایي چې کاکاجي هغه سپومۍ مې تا ته پرېښې ده، ورخېجه، که ته مې د مټه ونیوې چې مه خېجه نو بیا له خبره، زه د خپل پیغمبر دې زړو ته ناست یم. وی لږ ساعت پس ما نه بیا تپوس کوي، ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته نه کوم چې دا نبي علیه السلام د اکبر بچا زمانه کې تېر شوی دی. انا لله، مې چې انا لله و انا الیه راجعون، د خپل پیغمبر نه نه خبر. نو زما وروڼو دا بچي مدرسو کې داخل کړئ، قرآن پې زده کې، حدیث پې ووایې، علماو سره کېنوې چې د ده نه څه ناسه خپل پیغمبر خو پېژني که نه، پلار وپېژني، مور وپېژني چې مور څه ته وایي، ګاونډي وپېژني، د ښځې حق وپېژني، او جنکۍ هم داخلې کې مدرسو کې چې کم از کم د خاوند حقوق، د ګاونډي حقوق، د بچو حقوق وپېژني. خلاصه د خبرې دا د وخت کم، خلاصه د خبرې دا چې قرآن او حدیث او شریعت او اسلام دا بری د بچی د انسان جوړوي. څه به جوړوي؟ انسان، انسانیت په پکې پیدا کوي. او که د قرآن او د دین نه د خپل بچی لرې کا چې انسان ته جوړ شو، د ډاکټر مې دی به انساني، د انجینیر مې دی به انساني، دی به سیکرټري مې دی به انساني، دی به وزیر اعظم مې دی به انساني، دی به گورنر مې دی به انساني. او چې د قرآن او د پیغمبر د علوم و تعلیم سره ني، نو دی به لوی افسر بی، دی به لوی سړی بی، خو دی به درندی شرمخ بی، شرمخ
دی به کټ دی به د ملک پیسو ته زړه نشي نیوی دی به د ګاونډي پیسو ته زړه نشي نیوی دی به خپل عزت ته نشي نیوی د پردي عزت به لوټ کوي د ګاونډي عزت به لوټ کوي د ګاونډي حیا به لوټ کوي اوس هم خوښه خپله ده نو تهذیب به مونږ د انګریز هغې ته به نه پسخېږو د چا تهذیب ده به پسخېږو د حضور پاک څه ته پسخېږو او په دې سترګو او په دې غوږونو به مونږ چا ته توجه کوو دین او شریعت او قرآن ته تاسو خبر مې درته عرض کړلې ډاکټر صاحب دي محترمو ما ته ووایي چې مونږ سره د کندي دا خلک او د دې ځای دا خلک ډېر زیات تعاون کوي او د خپلو ګاونډیانو نه ډېر زیات خوشحاله دی په دې جومات کې په دې پروګرامونو کې ما سره د خپل ګاونډیان او د خپل نږدې ملګري ډېر زیات تعاون کوي نو ما ته د ځانو نه وې یاره وي چې دوا کوي دوی ته دوا وکړه دا ګوره څومره لویه خبره ده چې ګاونډ کې اتفاقي او په خپله جومات سره او مدرسې سره مینه محبت او ګاونډیان یې مغسې وي نو دا لویه خبره ده شیخ صاحب مولانا صاحب سره انتهایی تعلق ساتي دارنګې مدرسو سره تعلق ساتي دعا وکړئ چې رب العالمین دا مدرسه کامیابه کړي رب ذوالجلاله ته ورته ترقي ورکړي د دې مدرسې چې کوم استادان خدمت کوي د دې قرات کوي د دې حفظ کوي د دې ناظرې کوي الله ته ول برکات ورکړي ته ول سعادات ورکړي او چې کم پکې ماشومان فارغ شو په ناظره یا په حفظ خدای دا بچي عالمان کې الله تی دینداره کې الله زمونږ بچي د لوفرو د جن نه وساتي خدای مونږ هم د لوفرو نه وساتي بچیم د لوفرو نه وساتي الله په دې اندامونو کې زمونږ دین راولي زمونږ قرآن ته او حدیثو ته او د حضور پاک اتباع ته توجه پیدا کړي دنیا رونو کې ډېره زیات هم ده خو پاتې ده تیرېدو والا ده نو خدای دې د دنیا سره د آخرت ګټې نصیب وګرځولې کې دې چټونو کې بعد دوستانو دعاګانې غوښتې دي چې چا هم دعاګانې غوښتې دي رب العالمین دې دعاګانې قبولې کړي یو ملګري ته یو ډاکټر صاحب خبره وکړه چې هغه لګیا دی چې تعلیم حاصلي دعا یې غوښتې ده الله دې ورته په هغه تعلیم کې کامیابي نصیب وګرځولې کړي یا الله که څوک مریضان دي ته ورله شفا ورکړي خدای که څوک تندرستي فراخه روزي نصیبه کړي چا ته مشکلات ولا په خوشحالو باندې بدل کړي چا ته پریشانۍ په خیر او برکت باندې بدل کړي الله موږ د سترګو د ګناهونو نه وساتي د غوږونو د ګناهونو نه وساتي د ژبې د ګناه نه وساتي د لاس او پښو د ګناهونو نه وساتي الله د نبی علیه السلام اتباع نصیبه کړي د رسول الله مبارک د جنډې لاندې د قیامت پر ورځ ودرولې کې د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې خدای د دې قرآن تعلق زمونږ همیشه او دایمي نصیب کې دا قرآن زمونږ په دنیا کې خپل کې دا زمونږ په قبر کې خپل کې دا زمونږ په حشر کې خپل کې د دې قرآن سرم خدای جنت ته داخل کې رب ذوالجلاله د یو بل سره چا دشمنۍ روانې وي هغه په روغو باندې بدلې کې د زړه حاجتونو مقاصد هم پوره کې چې کوم مشران مفات ته مغفرت نصیب کې چې کوم جنبي د روغ صحتونه نصیب کې زمونږ دا نوجوان طبقه الله د دین دپاره قبوله کې خدای د دنیا هم فراخه روزي راکې او د دین هم فراخي نصیبه کې خدای دنیا کې هم خیر نصیب کې آخر کې هم خیر نصیب کې د دنیا او د آخر د فتنو نه مساتې الله په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي په دې قرآن په دې وطن کې د شریعت نظام راولي خدایا زمونږ د زنانو زمونږ د ښځو خویندو لونو حیا نصیبه کې خدای د بربنتوب نه وساتې د بې حیایۍ نه وساتې د رسوایۍ نه وساتې الله مونږ د ذلت د ژوند نه وساتې مونږ د فتنو د دواړو جهانو نه محفوظ وساتې د رسوایۍ د ژوند نه وساتې الله د مدرسه کامیابه کې ډاکټر صاحب د محترم د هغې واړه د هغوی لوی زنانه نارینه ماشومان ټولو الله د خیر او د برکت ژوند ورکړي رزق کاروبار کې برکت پیدا کړي چې څومره ګاونډیان دي دوستان دي او د پروګرام کې خدمت وکړو یا کوي الله د دواړو جهانو خیرونه برکتونه ورکړي خوشحاله او سعادتونه نصیب کړي کوم دوستان چې لرې لرې ځای نه راغلي دي الله برکات یې نصیب کړي زموږ بشرجان ته هم دعا وکړئ دا مداح دی د نبي علیه السلام الله دې په ژبه کې نور تاثیر پیدا کړي او چې کوم علما کرام دې مجلس کې ناست شیوخ حضرات الله دوی له د دین د نشر و اشاعت مزید توفیق ورکړي او خدای دا خدمات قبول کړي خدای ته زمونږ نه راضي شي الله دا قاري صاحب برخه تلاوت وکړو الله دې د دوله نور هم ښکلی اواز پیدا کړي او تجوید کې دې الله نور مزید مهارت ورکړي او زمونږ د ټولو دې الله د قرآن ادا صحیح کړي یا الله دې مجلس ته چې څوک په کم شوق مینه او ذوق راغلي دي